ګټه د پیغمبر مبارک په سنتو کې ده، نفرت پکې نو. اوږده خبره ده، خو درته به وکړم. یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه، د شکل نه یو پوټې ډولې نو بې ډوله. تاسو که حج د خدای پاک تاسو بوزي نو د افریقې دا خلک به تاسو وینئ، دا شونډې هم غټې غټې وي او په دې مخ یې خاپونه داغونه هم وي او د بعضې غاښونه هم لږ ګډوډ وي. هغه هم د شکل نه ډولې نو بې ډوله او داسې به وویم. د صحابو په شان کې به ګستاخي نه کوم، صحابه لوی خلک دي، خو د شکل نه به ده وویم. خو ګوره یاد ساته د الله په نیت باندې د شکل څه خبره نه ده. ما درته اوس ووې چې سپین او تور له په سپین له په تور فضیلت نشته، خبره د تقوا ده. حضرت بلال رضی الله عنه خو د رنګ نه تور دی او د پیغمبر مبارک چې جنت ته ځي د پیزار کشار ځان نه مخکې و. راغی رسول الله مبارک له وجاړل، ډېر یې وجاړل او حضور پاک خو پلار وکړه د صحابو دپاره. د الله رسوله ما به جنت ځان ته پرېږدي؟ جاړي دا خبره کوي ما به جنت ځان ته پرېږدي؟ جنت خوري به مې ځان ته پرېږدي؟ رسول الله مبارک ورته وایي سعد څه دي خیر دی، ولې بچې څه چل شوی؟ وایي د الله رسوله ما نه خو په دنیا کې خلک نفرت کوي، ما له څوک لاس نه راکړي، ډوډۍ را سره یو ځای نه خوري، په کوم جام چې زه اوبه څښم په هغې اوبه څوک نه څښي. زړه مې کې یو ګیله پیدا شوه چې الله دا شکل خو ماله تا راکړی. هسې نه چې د قیامت په ورځ باندې الله زما نه نفرت وکړي، هسې نه چې جنت اعلان وکړي چې دا سړی ما ته مرالی دی. جنت به هم ګورې خبرې کوي، ښه د قیامت په ورځ او دوزخ به هم خبرې کوي. هل من مزید، جنت به باقاعده خبرې کوي، دوزخ به هم خبرې کوي. د دنیا په شان قصې به هلته نه هسې نه جنت ووایي چې دا مې نه دی په کار لرې دی، هسې نه چې د جنت حورې زما نه نفرت وکړي. دا مېړه کې راله الله رسول، ځکه دلته کې خو ما نه هر سړی نفرت کړي زما د شکل، نو دا شکل خو ما ځان له په خپله نه دی جوړ کړی که نه، دا خو ما له الله را کړی دی. ولې ما نه دا خلک نفرت کوي؟ یاره په عربو کې ګورې زما وروڼو دا صفت نشته. عربو سره چې ته ډوډۍ خورې، ما زه څو ځله د عربو میلمه شوی ویم، اکثر داسې وکړي چې میلمانه مخکې کي نو چې دا کم مزدور کاري که نه دوی سره بیا په یو ځای کښېني او ډوډۍ ورسره هر قسمه به پکې وي. خو ما داسې لیدلي او په مدینه منوره کې مدینه شریفه کې چې په درستخان باندې ماښام خلک روژه ماته کي که نه او مونځ وشي نو چې د خلکو نه کم پوټي د ډبل روټو پاتې وي که نه، نو دا عرب خپل او خپل بچي اقه پوټو ته کښېني او اقه خوري. دا مې لیدلي او په عربو کې هم دا توریان او دا خلک ډېر دي، په خدای قسم که دی هغوی نفرت کوي، یو ځای ځان سره کښېني. ځکه خو په ودانه موږ ځان په نفرت کوو، کرکه به کوو. کرکه مه کوئ د مسلمان نه. مسلمان الله ته ډېر نږدې دی، که چوړې ولې نه دی خدای ته ډېر نږدې دی. ګندګي د خدای نه خوښه، طهارت او پاکیزګي د خدای خوښه ده. لاس اینځې صفایي کوئ، لامبې زیاتي ویښته میښته لرې کوئ، دا بېله خبره ده، خو نفرت به نه کوې. نو هغه سعد حضور پاک ته څه وایي؟ الله رسوله په جاړه کې په سلګو سلګو خوار جاړي، ما نه هسې نه یېرېږم چې ما نه الله نفرت ونه کړي د قیامت په ورځ، ما نه جنت نفرت ونه کړي، د جنت حورې ما نه کرکه ونه کړي چې وي دی مه را پرېږدی. رسول الله مبارک ورته او وایي ما له څوک لور خور هم نه راکوي، څوک را سره یو ځای کښېني نه. رسول الله مبارک ورته وفرمیل ای سعد که زما تابعداري دې وکړه او د الله تابعداري دې وکړه نو جنت به هم درنه نفرت نه کوي، کرکه به نه کوي. چې جنت حورې به هم درنه کرکه نه کوي، الله به هم درنه نه کوي. او که زما او د الله تابعداري دې نه وکړه نو هغوی به درنه بلکل نفرت او کرکه کوي. هلکه ته وایې چې ما له څوک لور خور نه راکوي، واده ته دې زړه کېږي؟ د الله رسوله ما له څوک ښځه راکوي، زړه دې کېږي؟ ما سره څوک اوبه په یو جام نسکي، په یو تالي خوراک نه کوي. زه یو جنۍ ده د عمرو ابن وهب رضی الله عنه لور ده او هغه له ورشه ده پیغله ده. حضور پاک له به دا صحابه راتلل چې لور به پیغله شوي، زما لور پیغله ده، چلی ورکړه. ډېره سادګي به وه په واده کې. هلک به ورته معلوم و هلکه دا دله ورکه دا دله ورکه، په ډېر اسانه به کار کېده. نن سبا خو ډېرې جینکۍ په کور پاتې شو، ډېره لکان دي څوک وله ورکوي. رسول الله صلی الله بشر جانه ته کشکش مه کوه، دې دلته ما ته کشکش شروع دې دم پکې پاتې شو.
ته چې دا د واده خبرې کوم که نه او ډېره لکان دې دلته کې سویلي شروع کړي او ځان سره کش په شروع کړي غلی کښېنه تا ته به جنت کې ښځه میلاوېږي ته اوس موږ ته دلته کش پش ته شروع کړه د خدای ظالمه نورو دی او چې د واده واورې نو راویښ شي نورو دی او چې د واده او د ښځې واوري که نه نو بلکل راویښ شي او کله مخ اخواړه یو کله دې خواړه کشه یا کش و کشه او پش په شروع کړي ما ته دلته ورورې ما ته غلی کښېنه په قلا تا به څوک وړي بابا ته خو ځان له دغې غارې غاره وجود کم کا نو ښځه به دله پیدا کړه وجود کم کا وجود لگ امینہ وجود دی کم کی نو څخه د ولد پیدا کما نو د وجود ته وګوره لغوندې خوراک کم کا کناغې نه دې مړه نه صبرېږي د خدای ظالم او کشف شورو کې ماته غلې غوندې اشارې راکړي نه کمیږي الله دې خوشاله کې بشیر جان ډېر چې چته لاړ شم ما ته پرون پر لکي مروت ته تلو ما ته یو کس د لرې دی نه آواز ورکړه بیا هغه بشیر جان ته زما سلام کوه میں غتش سلام نہ قبل سلام سوالا راکا وہ خیر سڑے رہا ڈر لرے تش سلام ہم دینے لگی کہ توے سلام علیکم موٹی کی دے سنی کہنا خداش تک آگا سلام ہم دے غریب مسکین ہم دے کہنا فقیر خیر باہر سے کیف خبر میں دے پورے کولا چھے رسول اللہ مبارک ورتوی دلزا غوشا نو آغا لوری پیغلا شیوا نو نبی علیہ السلام مبارک دے ویلی دیوالا و دا دی غریب سپلے گوری نشتا دا دی غریب کمیس نشتا صرف لنگے والے دا پرتوک بدے اسم نشتا لیکن پیغمبر مبارک فرمائی انما انا لکم بمنزلت الوالد للولد دستاسو دا پاردا سم لکا پلار چی دا بچو دا پاردا صحابہ بہت اقبل بچی خکارے دا منگتام خپکے گئے ما دا چی سمرا کشران دی دا منگتا دا بچو پشان خکارے چی منگوی اسلیو شکر او دا مشران لا تلک درونو پشان الحمدللہ خکار چه ورغ عمر ابن وحب لا دروازه ولا رواد صلی راغلی تاب رسول اللہ مبارک دویلی ستالور دا پیغ لرا چه ما تیرا نوزه ولا را لے گلی او اغم الدارمو دا غیو لوری موا اغا چه دا تو قتل وی خدای دا سوشو زما لور لے دا لکرا لے گلے لے دا رنگ تکتور پا مخ دا غنا شن لے غٹے غاقونا بار روتی دی زما لور با دا سر سنگ گزارا وی اوری گا بچے لک صبر رکا کور تلال بی بی تیوی تراش دی چون دی کیو گورا زمان لور دا حضور پاک یا ولکرا لے گلے دی چوی قتل یا رسلیا دا حضور پاک نا زمان قربان دوالوی قربان خو زمان لور با دا الک سر گزارا ونگی دا خود بلشان وجود دی دا نو سبب بیا نبی علیہ السلام لمقدمه والروانی جگڑی بروانی نو دا سی بوکو چی دا حضور پاک تا بمونگا ہوا چی بل سوک زمان لور لو گوری نو دا راغی و تیوی بچی خپکے گا ما تزا زمان لور یقین نرے کتا سر گزارا تالا دی بل سوکو گوری زمان لور لبل سوک دی غریب اقا قوان شو چی ما خوی چی مالا سوک لور خون خدا خبری دی لور پکور کے واو رہے بابا بی بی سو چلے دا بچے استا دا پارا حضور پاکی و رشتہ را لے گئے نو تاسو واپس کو دا کوئیشو ما او من واپس کو ولی واپس کو یارا لوری من خود پیغمبر نا قربان یو مبارک نا خوستا اغا شکل کری دا غالب کولی دنو تبو سارا جون تیر جوازی دانا چه طور دے مخ و غاقون و دانے و بلشان دی شن دے او عرص بدر بلشان تی دے لوری سو ایمان و پکے صحابو با دا پیغمبر نا زان قربان و زان او تصوی مورے مال چکم رشتہ رسول اللہ مبارک را لے گلے نا دا مال دا دیر و حسینان و خکلو ناغوارا الوال شیخ واپس زمان قبول لوری من استاد و جنوی شابه حضور پاک تاو نرسی زمان قبول دا پیغمبر نباقی زان قربان زمان دا پیغمبر شکل ندیخوا زمان ایمان پیشتاو دیر دا سلی که وی منگا شقان رسولی و شکل دا انگریز خواه ویختو سٹائل دا انگریز خواہ ہے دا جامو سٹائل دا انگریز خواہ ہے چال چلن دا انگریز خواہ ہے تحذیب دی دا انگریزان خواہ ہے شکل دی دا انگریزان لورلا بچولا جامع اماغسی دا انگریزان کچھ پا موبائل باندے او پا نیٹ باندے دا ہوئی کمی تنگی ترشی جامعی بھی نے قروڑے گا چھے دا دمانو شکل دی خواہ دے دا دمانو دا ویختو سٹائل دی خواہ دے نو ممنن سبا خلق دا دمانو ایک دی بچولا ملت اسکے
ته پیغمبر سره دی مینه ما نه چې څوک تاسو کې بزوی مې شو سنم ولا کېدم زه تم د پیغمبر نوم کېدا یا د پیغمبر د بچو نوم کېدا یا صحابه کرام نوم خشتنو کېدا مزیدا کدا غنی په عربی کې یو کلی نوم ولا کېدا خشتنو د پیغمبر مبارک په خشتا نو زمون نن سبا زن کو سوچو کو زمون روح خپکیږي ما نو زمون ټول کردار او گفتار او جامه او شکل دا د پیغمبر نه دی خواخه اسم په خلی وایو دا زمون د انګريز وخت چې راځي شو کم از کم تاسو دا کل شکلونه خشته چال چلن د حضور پاک د الله خو کې مړه خود بدري سره وکاله جون ته کنه چې د پیغمبر په نقشه تیر شي بس هغه ته الوی وکړ شو راغی غریب چراغ رسول الله مبارک دی وی کارو شو وی خو مہر باور کې به مہر کړ دا یو لنګ مې دی نو ته مہر نه ورکې نو الله رسول ما سره مدر سپلای نشتا لیکن د حضور پاک شان ته وګوره یو صحابي دا غد وکور وته لکه ستاغه یو کورستانه زیاتی دی وی او د الله رسول وی دلې ورکا وی ورمای نور پکې دوی منیشته مونږ چې خلق ته وای جمعه ته یو چندرا کې وای سټ باو کرے نر باغی کی سنتو پس کور تا منڈا وای پرازو کی سنتو لکور تا یا لکا ولی یرا کور سنت بہتر دی کر بہتر نال تا چندی اعلان پکی شوی سٹ بزورو کر شل خبری باو کی سر بتاو کی خدایشتا 10 روپے 6 روپے سوک چی بل دا جمعات راشی پاغش پسوک منزل نرد ماس خوتانو چی منزو کی بانڈا ہوئی چی بل راگلے ورکوے دا خدای پنوم صدقہ کوے میرے گے میرے گے ورکوے صدقہ دا خدای پنوم قسم پا خدای چی اللہ بداغین زیادہ درد دے بالکل میرے گے لا تخش من ذل عرش اقلالا یو صحابی پیغمبر مبارک توی انفق خرج کواش میرا مدہ خدای دا عرش نا دا کمیت امید مکوا دومرا پیغمبر خوشحال شو چی دا حد نا ہوتے دا کدابا پیغمبر مبارک خلق ہوتا ہے دیتا قربانی ہوئی بیورشا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تا درے صحابے وطیات کل او ما وطیات کل چی 200 درہم دل در کی دیلار 200 دیون 200 دبلن 200 ربلن شپک سویر درہم دیر شیو آغا زمانے وطیویدہ سباو کے دا شپک 100 درہم کی دا 300 درہم دا خز محر شو او لار شا او پا دی 300 درہمو ظالم جامعی والا 300 دیر شیو خز علم والا او کور لسمانگی کوزا سوی غم سامان والا بس مفتو کی باچا شو دیلار 300 درہم خوئے دی پلو کوری اتر یا 300 دی یا 200 دلک خطا کی گل اے دی پلو کوری اتر او باقی لگا مدینی بازار تلالا کہ دان لجوڑا والی دوا دا خزل والی او دا کور سامان والی یہ دکان تا اخت دیکھے خو وقت لگی خام خواہ دو دریوزی پکی لگی پدی سیزون پا کور پا سپے وغیرہ چلار دیکھے او منادی دی آواز کا ان کے دماما ڈنگ گئی یو اعلان وورے خدای مباخا خوابم دی مشرانو دمام بی ڈنگو دی لالا یاد دی کئی دا بی لالور سپیکر نوی دماما با نئی سرا و دی ترخ کی بی نیولی و ترخ کی با و ترخ کی او ابی او ننگولا ڈب 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 نو خلقو بی سے چل شوی دی دا مڑی لان بیم کاؤ او دا لنڈے ولی دا کلیسوی لان بیم دا ماتا یاد نو آغا ڈب 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 کہ اعلانیو کا خدای مباخا حضور پاک جہاد دروان دی پلان کے علاقے تا کچا سر اخپل سامان جنگ بھی دا پیغمبر مبارک مرگر دیا دی کہ دا اعلانی اوری دنو پاگا دکان کے خپنی ولی شو چو زان لا دا واد سامان والم پا جہاد دلو شو آغا لگیا دی منادی دا ماں بڑھن گئی او اعلان گئی او خلق اوری او خلق جہاد دادان تیاری اخیر وقت صحابہ دیر شو بیا غنا وڈا ما بڑھن گئی خلق تیار شو او دی دقا سسانی ولی دی بزا دکان نراکو شو او سوئی خواہ پیغمبر بدا تور پمیانس کے ولاری او ساعت بدا خپلی خزی سر پروتی دا حضرت حنزل رضی اللہ عنہ قسم یاد دا کنا دا اغم دا غسی مندک لکھ سیبا لال بازار تدان لے اسواغشت پاگا پیسو تورے واغشت دا جنگ سامانے واغشت او یو روبان نقاب واغشت او دے مختے و تڑا چی پیغمبر میں وارک میں اون پیجنی اسینا چراتا ہوئی چی ما خود وعدہ بندو بست دل خلقو نا پیسے واغشتے او تا جہاد درا لیکن پیغمبر یواز نشو زغام علی دا تورو میانس کے پیغمبر نشو زغام علی پا اسی اخبوالو لے صحابہ جہاد لتلیو میدان جنگ کا دزان ورو رسو
او داسې جهاد یو که داسې جهاد داسې جنگ یو که چې د دنیا د کافرانو سې پرې وو. یو صحابي راغی حضور پاک ته وی غالبا حضرت علی رضی الله عنه، ځکه دا واقع ما کتاب کې ډېر مخکې کتلې ده. ورته وی د الله رسول یو سړی د نوی مسلمان دی، مونږ یې نه پېژنو ځکه هغه مخ پټ کړی صرف سترګې ښکارې دی. یو نو مسلم د نوی مسلمان دی، ډېر بهادر دی، بلا کافرانې مردار او بالکل او یره پکې نشته. حضور پاک ورته کم دی، دغه وخت کې دی په اس یو کافر پسې ځغلېده، وی هغه مخامخ نه دی وی دغه نو د تورو چته کړی وه، نو چې توره چته کړی وه نو دا مټې ښکارېده دا دی. نو پیغمبر مبارک وپېژنده اظنه سعدا، هلکه زه خو ګمان کوم چې دا هغه سعد دی. چې وی چې ما نه جنت نفرت کوي او د جنت حورې به ما ځان ته پرې نه دي، دا خو هغه صحابي دی واده یې لکه چې پرېښی دی سامان یې اغېښتی دی. ته ورشه لږه او تپوس ته وکړه چې ته سعد دی ورغی تپوس ته کوي. خو جنګ کې خو پښتانه وي مړي کېږي که نه، چې کم وخت کې دی ورغی دغه وخت کې دا سعد رضی الله عنه یو کافر سره په جګړه دی، هم پې غزار کوي دیم پې کوي، ناګانه دی غریب یې وو دا صحابي یو په توره چې وی وو تور اسې مو لګېد، اسې اخوا پرېوت زخمي شو او دیم په داسې مضبوط ولګېد چې لاندې را پرېوت په خاورو باندې په ځمکه بالکل را پرېوت په تورو په وینو کې شوړ پوړ. هغه صحابي راغی او چې هغه ته تپوس وکړه سعد یې سر یې وړه او د هغې نه پس دا لوبه وشوه. هغه وي د الله رسول همغه دی، خو چې ورته یې کتل دغه چلو شو چې دی اس نه پرېوته خپل مخې او وینې ته دار یې وی او اس یې اخوا پرېوته. رسول الله مبارک په خپله ورمنډه کړه او چې ورغی نو دی یې راوچت کړه او د غېږ کې کلک ونیو. د وینو شوړ پوړ د خاورو لید پیت هغه صحابي چې چا هغه به وي ما نه خلک نفرت کوي، نفرت مال څوک ښځه نه راکوي. الله ورته ښیي چې فکر مه کوه، الله ورته ښیي ای زما بنده اخر وخت کې به دې د رسول الله مبارک غېږې له راولم، ښیم به دنیا ته او داسې شکل کې به دې راولم چې خاورې وینې به دنه بیږي. رسول الله مبارک ځان ته رانږدې کړ او دې سینې پورې جخت ونیوي، جخت هغې غریب کې ساوه وینې ته روانې دي او په خپل مبارک سردار رسول الله مبارک وله مخ پاکوي، وینې ته لرګي او د غېږ کې نیولې او هغه په هغه وخت کې حضور پاک ته اواز کوي الله رسوله جنت به ما ځان ته پرېږدي، الله رسوله د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي، الله رسوله الله به ما ځان ته پرېږدي. دنیا کې خو ما نه خلکو نفرت وکړو، ما نه به دوی نفرت کوي، ما به ځان ته پرېږدي. حضور پاک دې مخ داسې ځان ته رانږدې کړ او ورته څه وایي ای سعده زما دې په هغه ذات قسم چې زما سا د چا په لاس کې ده چې زه به تا لګوی کوم، جنت به دې ځان ته پرېږدي، الله به دې ځان ته رانږدې کوي او د جنت حورې به دې ځان ته رانږدې کوي. غریب هغه وخت کې هغه افسوس وکړ او بیا رسول الله مبارک مخ بل طرف ته واړو او مسکې شو او صحابو ته وی راشه د دنه غریب نه سا ووته. په کوم ځای کې دې سا ووته؟ د رسول الله مبارک په غېږه کې دې سا ووته. او بیا صحابو ته وی راشه دا وروره یوسه غېږه کې سا الله ورته ښیي چې ته ما نه خلک نفرت کوي، سا به دې په هغه غېږه کې وځي چې د هغې نه مقدسه غېږه بله نشته، دا ارمان به دې په ځنکدر کې رجو او ته د دنیا ښځه غواړې تا له حورې در کوم، شهید له خدای حورې ورکوي، دا د دنیا ښځې به څه کېدې دله زر در کومه. نو حضور پاک مخ واړه ویې خندل. نو صحابو هغه وخت کې تپوس نه کو، وروسته یې تپوس وکړه الله رسوله دا مخ دې دغلته ولې واړو؟ ودې خندل ولې؟ وایي چې ما کله قسم وخوړه چې زه به ګوی کوم تاله به خدای جنت د جنت حورې درکوي. وایي الله زما قسم رښتونې کړه، وایي ما د جنت یو حوره ولیده چې زما د حوض کوثر نه یې وله اوبه رانغلول. نو ما خندل خوشاله شم چې شکر دې خدایا چې زما خبره دې رښتونې کړه او شکر دې خدایا چې دې وخت کې دله حوره راله اوبه ورکوي. نو ما د حیا د وجې نه ما خپل طرف ته دا د حضور پاک شان. نو زما وروڼو نن مې د پیغمبر یو خوی درته ذکر کا، هغه دا چې نفرت به نه کوې د مسلمان، کرکه به د مسلمان نه کوې.
مسلمان دیم دا کی چې مسواک دی مګي بعض وخت سړی مسواک نه کې خلینه بدبوئی دي نه غیر خلق نفرت کوي بعض وخت سړی اون لامبي غسل اون کې د وجود نه بوئی دي الطهور شطر الایمان پاکی د ایمان نیمه حصہ ده دا زیاتی ویخت اخلی مسواک مگے لام بے غسل کے ویزان پاک ساتے لاسونا صفا ساتے او چه دا سے حالتی مسلمان لدے مسلمان نا نفرت ندی پکار مزدور سر یو روڑے دے روڑے خورا افسر لپکار دی که دخپلو کلرکانو بابوگانو سر یو دے روڑے خوری مشر لپکار دی دخپلو کشرانو سر یو دے روڑے خوری دا بی بی سر یو دے روڑے خورا دخپلو بچو سر یو دے روڑے خورا قسم دے پدے آجز اللہ خوشحالی گی او دا پیغمبر مبارک خوی دے نو پیغمبر قل آئیڈی لو قل نموناو گرداو دیکھوی آجزی او سنور خیونه دی ابرتا انشاءاللہ فبل جمعہ کے بیان کم و تاسو غزمان سلمین دا و زمان تاسو سلمین دا انشاءاللہ پا دی خبر با عمل کو خان نن نپس با اچاری دا مسلمان نفرت نکو دما دا خبر و خلاص صدا شو نن نپس با مون آجزی کو کبر با نکو نن نپس با مون دا غریب پیسا او دا مزدور پیسا نخرو اب ولا نقدر نن سبابا نن مونگ بٹیاری لا نیلا او مزدورکار لا دخبل حق نا زیادی بورکو چی دی خوشحالش صدقہ کی با مونگا بخل نکو بخیلتو بپکی نکو مونگ با کوشش کو چی مونگ خس صدقی ور او غریبانان مونگ خوشحالکو یو بل سرد اتفاق زندگی تیرکو مالدار او غریب امسایا او کشر او مشر چې دا بالکل د اتفاق او غم خادی په بدل نکو غم خادی په بدل نکو مال راغی کوم مال را نغی نه د خدای د پاره کوي راغی یا را نغی د الله د پاره کوي یا الله د حضور پاک د دې سنت زمو عمل نصیب خدای زمون آئیډیل او زمون نمونه اسوه حسنه خپل مبارک پیغمبر وګرځولې یا اللہ داغا پشان نقشہ داغا پشان جن پروردگار زمان نصیب کی یا اللہ مونگ دا فتنو نو ساتے اللہ مونگ دا کبر و دلویہ نو ساتے یا اللہ جسمر بیماران دی تروح صحتون و شفا ورکے یا اللہ پا دی مجلس کی بیماران دی او بعضی پکورونو کی بیماران دی رب العالمین شفا والا ورکے یا اللہ جسمر قرض داران دی قرضون اخلاص کے اللہ دا مونگ دا طول دا حلال و فراخ روزی نصیب کے خدا چی مونگ سر سوک مینا کئی محبت کئی مونگ غریبانان یو خدا تو سر مینا محبت ہوگی یہ سو قرار نفرت کی دے پڑھ کے ہدایت وچے پروردگار یہ سو کبر جن ویو پاغی پڑھونو کے کبری او دا غریب نفرت کی خدا افضلونو نے کبر لرے کے لونو کے عاجزی واچے